سلامونه احترامات ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. په یو موده پس یو وارې بیا د پښتو د دغه زده کړې لړۍ مخ په وړاندې موضوع د څه مسلو له وجې یا د څه مصروفیتونو له وجې دغه لړۍ لږه ودرېدلې وه. موږ بیا کوشش کوو چې دغه لړۍ ونه درېږي او مخ په وړاندې لاړ شو ستاسو په مرسته باندې. ملګرو هم بیا تپوسونه کول چې دغه لړۍ یاره دا شی به نه کوو. سلامونه او احترامات ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. د پښتو د زده کړې کومه لړۍ چې موږ روانه کړې وه، پای کې لږ غونته کې وقفه راغلې وه، بلکې ډېره وقفه پکې راغلې وه. د هغې دپاره بخښنه ملګرو. بیا تپوسونه کول چې ولې څه مسله ده. شکر دی څه مسله نشته دی، خو یوه مسله شته دی او هغه تاسو ټولو ته پته ده. نن سبا د وخت د دې ویډیو نه فایده اخلم چې دغه کم د کورونا مسله راغلی، رنځ راغلی، وایرس راغلی دی. نو ملګري کوشش وکړئ چې ځان هم وساتئ او خپل خوشه ماشومان، مشران، خپلوان ټول ملګري بچ کې، ځکه چې دا یو داسې مرض دی له بده مرغه چې په خپله باندې نه ځي دغه ځای ته، بلکې تر څو پورې چې مونږ دغه وړی نه یو. نو بهر تلو نه ډډه وکړئ تر څومره چې ستاسو وس وي، او کوشش وکړئ چې په کور دننه پاتې شئ، د خپلو ملګرو سره په دفترو کې که پاتې کېږئ نو هلته چې کوم احتیاطي ګامونه دي هغه پوره واخلئ چې داسې دغه رنځ زمونږ له وجې یا مونږ ته په خپله مو نه لګي او زمونږ له وجې بیا نورو ته هم لاړ نه شي. نو دغه لړۍ مخ په وړاندې بوځو. مونږ چې څومره هم تېرې ویډیوګانې کړي دي نو په هغې کې کوشش مو دا کړی دی چې څومره زمونږ د پښتو توري دي په هغې باندې خبره وکړو، د هغې په استعمال باندې خبره وکړو. نن لږ چې وړې جملې راخلو چې هغه به مونږ څنګه لیکو. هغه چې زمونږ د عام استعمال جملې دي، خو مونږ ګورو چې زمونږ کوم ملګري لیکل کوي، اوس ډېر ملګري داسې شته چې هغې سم نه لیکي. مونږ نن کوشش کوو چې هغه یو څو جملې ولیکو، بیا به د دې نه پس په مختلفو ویډیوګانو کې به نورې جملې بیا راخلو، د هغې جوړښت باندې به هم خبره کوو، ورسره به بیا د هغې په د لیکلو په انداز به هم خبره کوو. لومبی زه عموما مونږ خلکو ته وایو چې ته څنګه یې، نو دا به مونږ څنګه لیکو. زموږ ډېر ملګري یو شانتې بل شانتې لیکي، ته څنګه یې. زه درته نن لیکم. مونږ کتلي دي چې ډېر ملګري دا ټکې خاص کر دا داسې لیکي په سین باندې، دا غلط دی. څنګه یې دا دی. په یېګانو باندې خو مونږ ډېر زیات بحث کړی دی، د اوازونو په لحاظ مو هم پې بحث کړی دی، د استعمال په لحاظ مو پې هم بحث کړی چې استعمالو به څنګه، کومې یېګانې دي، خو دلته په هغې باندې بحث نه کوو. دا یو کس ته وایي. چې ډېرو ته وایو نو بیا به ورته وایو تاسو څنګه یې. اوس کوم ملګرو چې تېرې ویډیوګانې کتلي هغوی ته به دا پته وي چې دا یې ما ولې استعمال کړه او دا یې مو ولې استعمال کړه. په یاګانو باندې مونږ ډېرې ویډیوګانې کړي دي. اوس که د دې جواب څوک کوي نو هغه به څه وي او څنګه به یې مونږ لیکو. ته څنګه یې؟ زه ښه یم. دا ښه هم په دې باندې مونږ بحث کړی چې د ښین استعمال به کوم ځای کېږي. ډېر ملګري داسې لیکي، دا غلط دی. ولې غلط دی؟ دا په تېرو ویډیوګانو کې مونږ ویلي، یعنې دا ښین دی هغه طرف ته ښه ویلی کېږي، یا چې زمونږ کوم نورې لهجې دي قندارۍ لهجه خاص کر، نو هغې کې دا ښه ویلی کېږي. دغه شان تاسو څنګه یې، نو دا به چونکې جمع ده نو د زه په ځای به مونږ راځي. مونږ ښه، د ی په ځای به یم په ځای به یو راځي. مونږ ښه یو. دا یو وړه جمله ده. عموما مونږ په سوشل میډیا باندې خاص کر کوم ملګري چې پښتو لیکل کوي نو هغه دا څنګه غلط لیکي. مقصد مې صرف دا و چې دا مونږ سم کړو. کوشش کوو چې وړې جملې ملګرو ته ولیکو نو چې د هغوی د هغې په استعمال باندې پوه شي. زما خپل خیال دا دی چې بیا به لیکل مونږ ته ډېر اسان شي. بل یو ټکی مونږ لیکو چې ته ټکی نه جمله لیکو. ته چېرته ځې. دلته په دې کې زما مقصد صرف او صرف د یو ټکي نه دی. دا مونږ اکثر لیکو داسې څوک لیکي، څوک یې داسې لیکي، څوک یې داسې لیکي. دا ټول غلط دي. یو کس ته چې مونږ کله وایو هغه به داسې لیکو. چې کله ډېرو ته وایو تاسو چېرته ځئ، تاسو چېرته ځئ. دا چونکې زم دی، تلل دي چېرته، ځئ، ځم، ځو، دا
هغسې استعمال. ته چېرته ځې دې جواب که زه کوم نو زه کلي ته ځم، یا که دې جواب مونږ کوو نو مونږ کلي ته ځو. دا عامې جملې دي، خو دغه د یو ټکي استعمال چې کوم دی دا اکثر مونږ غلط کوو. لکه داسې مونږ کتلي دي چې دا خلک لیکي ځو په ځای باندې لیکي، خو دا په ځای باندې نه دی، دا په زیم باندې دی. او د زیم استعمال مونږ په تېرو ویډیوګانو کې کړی دی. همدغه شان یو بله جمله هم لیکو چې ته چرته تللی وې. نه، یو بله جمله لیکو چې ته په کوم ځای کې یې. زه په دې کې مقصد صرف او صرف دا دی چې دا ټکی خاص کر یا دا مونږ څنګه لیکو. لکه په لهجو کې خو مونږ ټکي یو شانتې وایو. دلته دا یو وضاحت هم ضروري دی چې په لهجو کې کم ټکی څنګه ویل کېږي، ضروري نه ده چې دا دې هماغه شانتې ولیکلی شي. باید مونږ په دې ځان پوه کړو چې کم ټکي مونږ وایو. لکه ما اوس یو ټکی استعمال کو کم، دا اصل کې چې بیا مونږ لیکو نو دا به کوم وي، کوم سیز. دا زمونږ په د شاعران ملګري چې کوم دي نو هغې هم اکثر ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د قافیې یا د سیلابونو د چپو برابرولو لپاره یو سیلاب پکې د منځه لاړ شي. خاص کر که مونږ ګورو نو څه کوي، مونږ وایو څه کوي، خو دا په اصل کې دی څه کوي. هغې څه کوي مونږ داسې وایو که نه، نو مونږ وایو هغې څه کوي. دا اصل کې دا مونږ وایو ته په کوم ځای کې، په روانه کې چې وایو نو ته په کوم ځای کې، خو دا اصل کې دی ته په کوم ځای کې. نو که زه د دې جواب ورکوم زه په کور کې یم، بیا چې کله جمع ته راشي نو تاسو په کوم ځای کې یې. مونږ سوالیه نشان نښه کو ورته کوئ، مونږ په کور کې یو. دا د جمع لپاره دی. دا عامې خبرې دي، خو چونکې مونږ عام سیز ته هم ډېر په اسانه باندې ګورو چې څنګه مو ولیکل، څنګه مو خوښه وي. او بیا پښتو خو زموږ خپله ژبه ده، نو زموږ دا سوچ دی چې څنګه یې لیکو هغه شان به یې لیکو. خو بیا چې انګریزي او اردو زده کوو نو لکه هغه هم زموږ ژبې دي، ټیک ده، هغه به هم زده کوو، خو اول پښتو ده، اول خپله ژبه، پس ته نورې ژبې. بې بنیاده عمارت خو سمون نه که. یا باسین صاحب وایي چې خپله ژبه چې هم ير شو رانه، خپله ژبه چې هم او توره، داسې یو شعر دی، ته هم دې پښتون کړی، ته هم دا کړه مشهوره. کرایات شو بیا وایم. نو اول باید موږ خپله ژبه زده کړو. بیا دغه یو څو ټکو حواله لږه غوندې ورکوم، بیا به ویډیو تقریبا ختمو. خو دغه د کړي، کوي، شوکۍ، ځینې ملګري دا استعمالوي داسې په دې شعرونو میرونو کې ډېر زیات. د کړي په ځای باندې د کوي په ځای باندې کوي استعمالوي، یا د شوکوي په ځای باندې شوکۍ. دا که تاسو وګورئ د شوکوي دا درې هغه د خولې چې کوم سیلابونه ورته په شاعرۍ کې وایي هغه دي، شوکۍ دوه دي. نو قافیې او سیلابونه په خپل ځای باندې، خو موږ به خپل ټکي سم استعمالو، سم به لیکو، کوشش به دا کوو. د دې نه مقصد هرګز زما دا نه دی چې موږ په خپلو شاعرانو ورونو باندې اعتراض وکړو یا د هغوی په قابلیت باندې، د هغوی په تخلیق باندې څه نیوکه وکړو. خو خواست به مې دا وي چې موږ پښتو سمه ولیکو، سمه ووایو او سمه زده کړو. نو که ستاسو په نظر کې هم داسې ټکي وي چې هغه موږ څنګه لیکو، ویلی کېږي یو شانتې، بیا موږ لیکو بل شانتې، هغه هم تاسو موږ سره شریکولی شئ. کوشش به کوو چې په راروانو کې نور داسې جملې راوړو چې هغه د عام استعمال دي، مونږ یې وایو یو شانتې لیکو،
بل شان دی. بیا چې کوم په خصوصي توګه چې موږ کومې وړې غلطۍ کوو نو د هغې د اصلاح کوشش به هم کوو. خپله به هم زده کوو، ستاسو نه به زه زده کوم، زما نه به تاسو زده کوئ. چې څه مال راځي هغه به تاسو ته ښایم، چې تاسو له څه درځي هغه به موږ ته لیکې د لاندې د کمنټس په شکل کې، نو تاسو نه به بیا موږ زده کوو. همدې سره دغه ویډیو پای ته رسوو. دغه پیغام سره یو وارې بیا چې د خپل ځان خیال ساتئ، چې کوم دغه رنځ راغلی، دغه وایرس راغلی، د نه خپل ځان بچ کړئ، خپل چاپېریال ترې بچ کړئ، د خپل ځان، د خپلو خواوشا خلکو، د خپلو خپلوانو، مشرانو، د کشرانو، د بچو خیال ساتئ. د الله په امان.